په کابل کې د نقاشۍ د هنري اثارو 2 ورځنی نندارتون جوړ شو. د مصطفی نوابی د نقاشۍ لسګونه اثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. با ایجاد نمایشگاه هنری بر علاوه که به هنرمند زمینه سازی میشه، ما هنر خدا به مردم نشان میدیم که هنر افغانستان اینقدر هنرمند ما توانمندی داره و کار را ایجاد کردن. کوشش داره چې ولایت هم دغه لړۍ ورسیږي. په ولایت کې زموږ خلک په دې خبر سي چې موږ دغسې هنرمندان لرو، دغسې خطاطان لرو، نو بیا د دې څه وروسته موږ غواړو چې یوه خارج ته زموږ د هنرمندانو دغه لاسي صنایع هغه د دوی چې کومې کارنامې کړي دي، کوم شیان یې لیکلي دي، خارج ته واستوو. ښاغلي نوابي د هیواد د تاریخي ځایونو انځور شوي منظرې په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړې. زیاتره نقاشۍ چې دلته ولې دا د کابل د ښار په اړه وي، د منار جام مثلا نور ډېر ښایسته ښایسته طبیعي ښکلاوې پکې رانغښتې وي، او لکه څنګه چې موږ وینو دلته دا د کابل د بازارو په اړه لکه د کافریشي کوڅه وه او ځینې نور لرغوني آثار او لرغوني کورونه چې مثلا کابل کې هغه اوس نړېدلي دي، د هغه رسامي او نقاشي په ډېر ښایست سره کړې ده. دا یادونې وړ ده چې په وروستیو 2 کلونو کې د کتابونو او هنري اثارو دا ډول ډیر نندارتونونه جوړ شوي. کابل ښاریان وایي چې دغه نندارتونونه د ښاري فرهنګ په پیاوړتیا کې رغنده رول لري.